که چېرته یو کس ځان له د فرض لمونځ دپاره ودرېدلو او په دغه وخت کې په دغه جومات کې یا په دغه ځای کې جمع ودرېدله، جمع قایم شوه. اوس به کتلی شي که چېرته دغه کس چې ځان له په فرض لمونځ باندې ولاړ دی، دا اولني رکعت سجده یعنې رکوع یا سجده نه وي کړې، نو دغه کس به نیت مات کړي او لاړ به شي، امام سره به دغه جمع ونیسي او په جمع باندې ودرېږي. او که چېرته دغه کس د فرض لمونځ 4 رکعاتو دپاره نیت وتړلو او په دغه دوران کې د اول رکعت کومه رکوع او سجده دو هغه یې کړې دو، نو اوس په ده باندې واجب دی چې دی به دویم رکعت به هم ورسره پوره کړي او التحیه او درود شریف او سلام به وګرځوي او دی به چې دی بیا لاړ شي، امام سره به دغه لمونځ په جمع باندې ادا کړي. او که چېرته دغه کس 2 رکعته پوره کړي وو، نو دی به تحیه او سلام وکړي او دی به لاړ شي، امام سره به لمونځ په جمع باندې ادا کړي. او که چېرته دغه کس 3 رکعته کړي وو او په دغه دوران کې جمع ودرېدله، نو اوس به دی لمونځ نه ماتوي، بلکې که چېرته دغه لمونځ مات کړو، دی په ګناهګارېږي. دی به چې دی 4 رکعت هم ورسره ملګری کړي او چې کله 4 رکعتونه پوره کړي، سلام وګرځوي، نو هغې نه وروسته به دی لاړ شي، امام پسې به نیت د نفلو وکړي، ځکه چې دا فرضي لمونځ پوره کړو، ادا یې کړو 4 رکعته، نو دی به نیت د نفلو وکړي او امام سره چې دی دغه لمونځ ادا کړي، د لپاره به چې دا نفل وګرځېږي. خو دغه مسله چې دی د مازدیګر په لمونځ کې نه ده، ځکه د مازدیګر لمونځ نه وروستو نفل کول دا او ناجایز دی.